اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول تا نه لیده خو په ما تا نه لیده خو ما به په سر غرونه ګرځول ستا مینه ګرانه سوه خو په وران کنډر کې شپه وه ستا مینه ګرانه سوه خو په وران کنډر کې شپه وه ما ټول عمر د ځان سره وهمونه ګرځول هغه ښایست دې څه شو یار هغه خندا دې څه شوه هغه ښایست دې څه شو یار هغه خندا دې څه شوه په مونږ لیونو چې د سرونه ګرځول ګرانو مینوالو نیکې هیلې سلامونه په ادبي خپرونه پټلالونو کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ما صابر سره د خپل ګران ملګرو انعام الله نوید اقبال سره نن مو ادبي خپرونه د بامپوهې دې کلي ته د مختار لالا دې ځای ته راوړله نو راځئ مینوالو چې دوی نه دوی ژوند په باره کې تپوسونه وکړو بیا ترې کار خوند خبرې ریکارډ کړو ستاسو سره شریک کړو السلام علیکم وعلیکم سلام. ډیره مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو او دلته کې رالی او زه خو ستاسو شکریه ډیره ادا کوم چې په دې عمر کې او دا دومره ګران کار تاسو په سر باندې اخیستی دی نو الله پاک کامیاب کا او زموږ به در سره مرسته وي. ډیره مننه مختار لالا مینوال ته به څه وایې چې مینوال ته هم مزې والي او زموږ دا ناس ملګري هم وو. ډیره مننه. یو څو شعرونه درته وامه بیا به درته یو غزل ووامه چې د چا د لاسه چې مې ټول ژوند ته تاوان رسیږي د چا د لاسه چې مې ټول ژوند ته تاوان رسیږي زما اواز ورته په زار او په قربان رسیږي خلق ړانده دي زما لوږې تندې نه ویني څه خلق ړانده دي زما لوږې تندې نه ویني څه دا څه خیرات دی چې د بل چا به جانان رسیږي. ډیره مننه. زړه وارخطا نشي خفه نشي کمزوری نشي او سپوږمۍ که لرې د هغې ته هم انسان رسیږي. یو غزل درته کوم چې څوک یې رایاد کي نو زړګي له مې خفګان راولي څوک یې رایاد کي نو زړګي له مې خفګان راولي او ریبار به چېرته وي چې نن شپه خو جانان راولي. ډیره مننه. دومره څوک راشي چې قصې د محبت شروع کي دومره څوک راشي چې قصې د محبت شروع کي او دومره څوک راشي مړه سم پسې ارمان ناولي. جانانه مه کوه میند یم غرور مه کوه جانانه مه کوه میند یم غرور مه کوه یو ورځ به راشي خدای به ځمکې له اسمان راولي. په هغې خلقو خدای ودان ودان کورونه وران کړه په هغې خلقو خدای ودان ودان کورونه وران کړه او په هغې خلقو چې د بل کور له تاوان راولي. زما مجبوره ژوند به ټول را سره سم وجاړي زما مجبوره ژوند به ټول را سره سم وجاړي زما یوه قصه کو څوک په ځان راولي. جانانا راشه زه دې وسم احترام کومه جانانا راشه زه دې وسم احترام کومه دا خلق خسې ماله تا باندې ګمان راولي. چې څوک یې ودردوي وجړوي وکړوي چې څوک یې ودردوي وجړوي وکړوي بیا به په ذهن کې اشنا مختار خیران ناوري. ډیره مننه. مینوالو تاسو د مختار لالا غزل واورېدو او راځئ مینوالو چې دوی نه نور هم داسې شعرونه یا غزل واورو نو چې زه مختار لالا داسې بل یو غزل یا شعرونه راته ووایه چې دا مینوال ته هم مزې والې زموږ دا ناس ملګري هم ډیره مننه. وایې خواره واره په خوب وده خلق دی دا چې وده دي روغ په زړه خلق دی څوک چې زما او د یار مند له راځي یا خو ناپویه دی یا نه خلق دی. ستا د غمه څنګه به وده شمه ستا د غمه څنګه به وده شمه او ستا د ناکردو به یاره وشمه څنګه وې که په کور د چوکیدار لګي نو بې تنخوا نوکر خو به دې زه شمه خدایا خدا پټې پټې ژوند ورک کې مرم د یار د غمه خو بیا ښه شمه مړ نه دی ژوندی دی را چکر به شي او زه به ورته یو ځلې په زړه شمه ما ته به هرګیز مرګرو نه وایې یار پرېښوده مرګ دی داسې نه شمه نور د نخیس نه غواړي مختار خیران خدایه چې ملګری د هغه شمه. یو غزل درته په خپله د مسافرو دپاره دغه کومه چې ما خو لږ د زړه نه هېروه کلی او بیا دې راته ولیکو په زړه کلی تا بېګا قیسه د کلي څه وکړه ټوله شپه مې زړه نه تاوېده کلی څنګه به د خیاله فکره ووځي کلی د تن روح د زړه لیمه کلی زه به ورته مونځ کامه کعبه مې ده خیر کوي د یار په نور خاته کلی. ډیره مننه. هغه لیوني الله سم کړي دي او یار پسې چې خپه په خپه کاته کلی څنګه ترې خالي لاسونه ووتې تا خو به د ځانه سره وړه کلی ځمکې اسمان کاڼو بوټو وجړل ما مختار چې کره پرېښوده کلی. ډیره مننه او ډیره شکریه. ګرانو مینوالو دا زموږ سره مختار لالا چې دوی خپل کلامونه وړاندې کړو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي نو انشاءالله پر روانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کیږي
چې چرته هم یې نو الله مو خاص ساته آباد ساته د لوی الله په امان